أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سورة المائدة و 50 نمبر آیات تے مخکیاتونو کی اللہ رب العالمین مومنان د یهودو د نصاراو د نورو کفارو د موالاتو د دوستۍ څخه منع کړل. د آیاتونو نه به اوس علتونه ذکر کیږي د عدم دوستانې د یهودو او نصاراو او دارنګه د نورو کفارو. حاصل دا اول علت دا دی چې دا کافر هغه خلک دي چې ستاسې دین دا خو هغسې ټوکې او لوبې ګڼي، نو دې د وجې نه دوی سره موالات او دوستانې مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا یا هغه کسانو چې ایمان هم راوړی، لا تتخذوا منیسئ الذین هغه کسان اتخذوا چې نیولی دی دینکم دین ستاسې هزوا ولعبا، هزوا ټوقې ولعبا او لوبې. ستاسې دین ته د ټوقو او د لوبو نسبت کوي چې داسې ټوقې دی او داسې مشغله ده. من الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی کتاب من قبلکم مخکې ستاسې نه، والکفار او نورو کفارو لره اولیاء دوستان. نور کفار د یهودو د نصاراو نه غیر چې دي دوی په دوستانې باندې ونیسئ، که هغه مرتدین دي که عام مشرکین دي او که داسې نور کفار دي. واتقوا الله او ویریږئ د الله نه ان کنتم که یستئ تاسې مؤمنین مؤمنان. واذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. دا بل علت الله رب العالمین ذکر کوي او حاصل دا دی کله چې تاسې لمانځه ته دعوت کوئ معنا دا ده چې اذان کوئ نو دوی ورپورې ټوکې او مسخرې کوي. واذا نادیتم او کله چې آواز وکړئ تاسې الى الصلاة لمانځه ته اتخذوها نیسي دوی هغې لره هزوا ټوقې ولعبا او لوبې، هغسې په ټوکو او لوبو باندې نیسي، استهزاګانې کوي او داسې نور. ذالک دا بانهم په دې وجه چې دوی قوم داسې قوم دی لا یعقلون چې عقل نه لري، بعقل انسانان دي. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا. دې کریمه کې اوس دریم علت ذکر کی، هغه دا دی چې دوی د ستاسې ایمان بد ګڼي، ایمان سره یې ورانه ده. قل ته ورته ووایه یا اهل الکتاب ای کتاب والاو ای یهودو نصاراو، هل تنقمون بد نه ګڼئ تاسې منا زموږ نه الا مگر ان آمنا دا چې ایمان راوړی دی مونږ بالله په الله، وما او په هغه کتاب انزله چې نازل کړی شوی دی الینا مونږ ته، وما او په هغه کتابونو انزله چې نازل کړی شوي دي من قبل مخکې دی نه. مونږ په الله او په کتابونو ایمان راوړی، دا خبره تاسې باندې بده لګېږي. وان اکثرکم او یقینا اکثر ستاسې نه فاسقون نافرمان دي، نافرمانه خلق یستئ. قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله. دې کریمه کې اوس بل علت الله رب العالمین ذکر کی او حاصل دا دی چې مؤمنانو ته د مؤمنانو دین ته شر ویلی، دا اشرار دي، شرین دي. الله رب العالمین په عبارت کې چې تاسې بدترین خلق یستئ، هغه څوک بدترین دي چې هغوی نه الله رب العالمین شادوګان او خنزیران جوړ کړي دي. قل ورته ووایه هل انبئکم آیا خبر درکم تاسې ته بشر من ذلک، بشر په ډېر ناکاره سره من ذلک د دینا، مثوبتن په اعتبار د بدلی عند الله په نزد د الله تعالی، د الله تعالی په نزد باندې په اعتبار د بدلی سره ډېر بدترین تاسې ته ونه ښیمه. من هغه څوک دی لعنه الله چې لعنت کړی دی الله تعالی په هغه باندې، وغضب او غضب کړی علیه پاغه، وجعل او ګرځولی دي منهم د هغې نه القردة شادوګان والخنازیر او خنزیران، وعبد الطاغوت او عبادت یې کړی د غیر الله، د طاغوت او د غیر الله عبادت او بندګي کړې ده. دا ډېر ناکاره خلک دي. اولئک دغه خلک شر مکانا ډېر ناکاره دي، مکانا په اعتبار د مرتبې، واضل عن سواء السبیل، واضل او ډیر گمراه دي عن سواء السبیل د نیغې لارې نه.
د نیغې لارې نه دوی ډېر ګمراه خلک دي او ډېر بېلارې شوي دي. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ. آیت کریمه کې بل علت ذکر کوي، هغه دا دی چې دوی کې منافقت موجود دی. مؤمنانو مجلس ته راشي وایي موږ مسلمانان یو، ایمان مو راوړی دی. الله رب العالمین فرمایي چې دوی کفر سره راغلي او د کفر سره وتلي دي. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، او کله چې دوی راشي تاسې ته، قالو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی، وقد دخلوا، او حال دا چې داخل شوي دي دوی بالکفر په کفر سره، ستاسې د مجلس ته په کفر سره داخل شوي دي. وهم، او دوی قد خرجوا وتلي دي به په کفر سره، دوی ستاسې مجلس ته چې را داخل شوي هم کفر ورسره ملګری او چې وتلي دي هم په کفر سره وتلي دي، ایمان یې نه دی راوړی. والله اعلم بما كانوا يكتمون. که دوی ظاهرا منافقت وکړي خو الله خو خبر دی کنه د دوی په اعمالو او د دوی په هر څه. والله، او الله تعالی اعلم ښه پوهی دی بما په هغه څه کانو یکتمون چې دوی پټوي، دوی چې څه پټوي الله په هغې باندې خبر دی. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان. آیت کریمه کې اوس نور علتونه ذکر کیږي. دوی د ګناه په کارونو کې، د ظلم په کارونو کې دوی مسارعت او جلتی کوي، حرام خوري او داسې نور. وترى، او ویني بت کثیرا ډېر منهم د دوی نه یسارعون چې جلتی کوي فی الاثم په ګناه کولو کې، والعدوان او په ظلم کولو کې، د ظلم او د ګناه په کارونو کې دوی مسارعت او جلتی کوي. واکلهم السحت، او په خوړلو د دوی کې السحت حرام لرا، حرام خوړلو کې جلتی کوي. لبئس ما كانوا يعملون، لبئس خامخا بد دي ما هغه کانو یعملون چې دوی کوي، دوی چې کوم اعمال کوي دا ډېر بد دي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. آیت کریمه کې اوس بل علت ذکر کوي د دوی سره د عدم موالات او د دې تعلق د دوی د غټو ملایانو سره چې دوی کې ګوره الله والا خلق موجودو، دوی کې علما موجودو، نو دوی ولې دا کشران نه منع کول د دې ناکاره اعمالونه؟ لولا ینهاهم، ولې نه منع کول دوی لره الربانیون الله والا خلقو، مراد تېنه پیران دي، پیرانو د نسواراو دوی ولې نه منع کول. والاحبار، او علماو، هغه علما او پوهه خلق چې په دوی کې وو هغوی ولې نه منع کول دوی عن قولهم الاثم، د وینا د دوی نه الاثم ګناه لره، د ګناه د وینا نه دوی ولې نه منع کول. واکلهم السحت، او خوړلو د دوی السحت حرام لرا، د دې نه ولې نه منع کول. لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس خامخا ډېر بد دي ما هغه څه کانو یصنعون چې دوی کوي، دوی چې څه کوي دا ډېر بد اعمال دي او ډېر بد کارونه دي. وقالت اليهود يد الله مغلوله. د آیت کریمه کې اوس نور خواصتونه دوی ذکر کوي او نور علتونه ذکر کوي. والعیاذ بالله الله رب العالمین ته وایي د فقر نسبت کولو وایي الله رب العالمین لاسونه تړلی شوي دي، والعیاذ بالله وایي خرچه نه کوي په موږ باندې، او دارنګه دوی فسادونه په ځمکه کې کوي، د جنګ دپاره زمینې برابروي او داسې نور بد بد اعمال او بد صفات پکې موجود دي. نو دې د وجې نه د دوی سره موالات په کار نه دي. او د دې اصل واقعه دا وه چې په دې مدینه کې به دوی پیرانو د عوامو نه قسمه قسم مالونه شوکول او اخیستل وی، لکه دا مبتدعینو کې چې دا عادتونه موجود دي. نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم لاړه نو بعضې مسلمانان شول او د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه، نو په دوی باندې هغه پیسې میسې او دا شیونه بند شول. نو دې د وجې نه والعیاذ بالله الله رب العالمین ته نسبت وکړو د الله لاسونه تړلی شوي دي، بند کړی شوي دي، وایي موږ اوس خرچه نه کوي. وقالت اليهود، وایي یهودیان ید الله لاس د الله تعالی مغلولتون بند کړی شوی دی، الله لاس یې بند کړی شوی دی، والعیاذ بالله. غلت ایدیهم، بلکې بند کړی شوي دي ایدیهم لاسونه د دوی. معنا دا ده چې دوی لاسونه بند کړی شوي دي، بخل په دوی کې موجود دی، یا دا ده چې دوی لاسونه د هر خیر نه بند دي، او یا دا دعا ده په دوی باندې الله رب العالمین په آخرت کې دوی لاسونه سټونو ته واچي او بند به یې کړي، الله رب العالمین به دوی ته دا سزا ورکوي، یا په دنیا کې به چې دی مسلمانان په دوی باندې غالب شي او دوی دا لاسونه به بند کړي. ولعنوا، او لعنت کړی شوی دی په دوی باندې بما قالو، په سبب د هغه چې دوی وایي، دوی د وینا د وجې نه په دوی باندې لعنت کړی شوی دی. بل یداه، بلکې لاسونه د الله تعالی مبسوطتانې
هغه پراخ دي. ينفق خرچه کوي کیف یشاء څنګه چې وغواړي. د آیت کریمه دلیل شو په دې باندې چې الله رب العالمین ته لاسونه ثابت دي. دا الله صفت ده، کیفیت نه بیانو، تشبیه نه ورکو د مخلوق سره، بس څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. خو لاسونه د الله رب العالمین ته ثابت دي. دنه چې څوک انکار کوي په قدرت او دی او هغې باندې، دا د الله رب العالمین د صفاتو نه انکار کول دي، یا د الله رب العالمین په صفاتو کې تاویلونه او دارنګه تحریفونه کول دي. الله رب العالمین ته لاس ثابت دی. قرآن کریم کې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیثو کې د نه انکار په کار نه دی. لاسونه د الله شته څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. وَلَيَزِيدَنَّ او خامخا زیاتوي کثیرا ډېرو لره منهم د دوی نه ما هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته من ربک طرفه د رب ستانه. څه شی زیاتوي؟ طغیانا سرکشي و کفرا او کفرا. کله چې د الله کتاب نازل شي نو دوی ترې انکار وکړي، د دوی هغه سرکشي او طغیان دا نور هم زیات شي. والقینا بینهم العداوة والبغضاء. والقینا وچولی دا منگ بینهم پا مابین دا دوی که العداوة دشمنی والبغضاء او کینا. کینی او دارنگ دشمنی منگ دا دوی پزرونو کیا چولی دا الى یوم القیامت تر رضی دا قیامت پوری. دا یهودو دا نسواراو پا منز کی دا کینی پرتی دی. کلما اوقدو نارا للحرب اطفأها اللہ. لیکن اس بالعلت دا دوی ذکر کی، کوشش کوي چې مکرونه او دارنګه فریبونه ایجاد کی ترڅو جنگ رامنځته شي. الله رب العالمین په خپل فضل باندې هغه ختم کی. کلما هر کله اوقدو چې بلکې دوی نارن اور للحرب د پاره د جنگ. اور بلولو نه مراد دا د مکرونه دسیسې او اسباب او علتونه رامنځته کوي دې دپاره چې جنګ ونه خلي. اطفأها الله مړکي هغې لره الله تعالی. الله تعالی هغه مړکي دفع کي په یو طریقه نه په یو طریقه باندې، یا الله رب العالمین مؤمنان په دې باندې غالب کي او یا په بله طریقه باندې هغه ختم کی. ویسعون او کوشش کوي دوی په الارض په ځمکه کې فسادا د فساد کولو کوشش کوي په ځمکه کې. دا بل علت دی، مفسدین خلق دي دوی. والله لا يحب المفسدين. والله والله تعالی لا يحب المفسدين نخو خیال مفسدین فساد کون کی. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا. لیاتون کی وس الله رب العالمین دوی ته ترغیب ورکی ایمان طرف ته او توبه کولو ته. ولو ان اهل الكتاب او کچیرته کتاب والاو یهودو نصاراو آمنوا ایمان راوړلو واتقوا او ځان بچ کړلو د ګناهونو نه لکفرنا خامخا لرې به کړو مونږ عنهم د دوی نه سیئاتهم ګناهونه د دوی هغه بدۍ نه ګناهونه به مونږ لرې کړو. ولا ادخلناهم او خامخا داخل به کړو مونږ دوی جنات النعیم جنتونو د نعمتونو ته، د نعمتونو جنتونو ته به دوی داخل کی. ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل. دایتي کریمه کې ترغیب ایمان ته ورکوي، په بعضې انعاماتو باندې بشارت او زیری هم ورکوي. که دوی تورات او انجیل او قرآن دوی عملي کړی عمل یې پې باندې کړی وی نو الله رب العالمین به د بر او د لاندې نه دوی ته نعمتونه ورکړی او رزق به یې ورکړی وی. ولو انهم او کچیرې دوی اقاموا التورات قایم کړی وی تورات یعنی عمل یې کړی وی په تورات، والانجیل او انجیل یې قایم کړی وی په ده باندې عمل کړی وی. ګوره تورات او انجیل باندې عمل کول دا معنا ده چې ګوره هغې کې د نبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نشانې د هغې صفات په هغې کې ذکر شوي، هغې طرف ته ترغیب ورکړی شوی و چې په ده باندې ایمان راوړئ. وما او هغه کتاب انزله چې نازل کړی شوی دی الیهم دوی ته من ربهم د طرفه د رب د دوی نه لاکلو خامخا خوراک به کړی وی دوی من فوقهم د پورته د دوی نه، د پاسه د دوی نه به دوی خوراک کړی وی. معنا دا ده چې بارانونه به الله رب العالمین د برکت راورولی وی. ومن تحت ارجلهم ومن تحت او لاندې ارجلهم د خپو د دوی نه، لاندې د ځمکې نه ورته الله رب العالمین میوې او فصلونه رازرغون کړی وی. منهم بعضې د دوی نه امتون ډله ده مقتصدتون درمیانه یا حق پرسته ډله او درمیانه ډله ده په دوی کې. مراد ترې نه هغه خلک دي چې هغوی په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی. وکثیرون او ډېر منهم د دوی نه ساء بد دی ما هغه عملونه عملون چې دوی کوي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیت کریمه نه وروسته اوس نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب کی
او ترغیب دعوت ته ورکوي. دارنګه د دعوت او تبلیغ نصاب به ذکر شي چې دعوت او تبلیغ به څه ته کېږي. هغه ما انزل الله ته څه چې الله رب العالمین نازل کړي دي ته به خلک دعوت کېږي. بیا به نصاراو باندې مختلف ردونه وشي. عبدیت د عیسی علیه السلام به ذکر شي او د مور د هغه به ذکر شي او دارنګه رد به په نصاراو باندې مختلف مسائل به الله رب العالمین ذکر کړي. یا ایها الرسول، اے رسول صلی الله علیه وسلم، بلغ ورسوا. دا امر شو په دعوت باندې. څه شی ورسوا؟ نو اوس نصاب تبلیغ او نصاب دعوت ذکر کړي. ما هغه انزل چې نازل کړی شوي دی الیک تا ته من ربک طرف د ربستانه، قرآن او سنت دا ورسوا. نو دا نصاب تبلیغ دی. تبلیغ او دعوت کې به قرآن او سنت بیانېږي. قرآن او سنت ته به خلک رابللی کېږي. د دې نه اخوانونه ډله پرستی او مذهب پرستی او دارنګه پیر پرستی او شیخ پرستی او دې ته به دعوتونه نه کېږي، بلکې ما انزل الیک من ربک، الله رب العالمین نه چې څه نازل شوي دې ته خلک رابله. نو د عام مسلمان او د داعی او د تبلیغي دعوت به څه شي ته وي؟ قرآن او سنت ته به وي. خاص جماعت ته به نه وي، خاص ډلې ته به نه وي، شیخ پرستی ته به نه وي، تنظیم پرستی ته به نه وي، بلکې قرآن او سنت ته خلک دعوت کوه. بس دا د الله والا خلک دي. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کتا داسې ونه کړل فما بلغتا نو نه دی رسولی تا رسالته پیغام د الله تعالی. چېرته یې داسې ونه کړل د الله رب العالمین پیغام به تا نه رسولی. والله یعصمک من الناس، دې جمله کې اوس تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکړي او بشارت او زیری دی چې الله د سره ملګری دی، الله به تا خلکو نه ساتي. والله یعصمک، والله رب العالمین بچ کی تا من الناس د خلقنا، الله با ستا حفاظت کی د خلقنا. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، ان الله یقینا الله تعالی لا يهدي هدایت نکی القوم الكافرين قوم کافرانو تا. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. ایتی کریمه کې اوس بله طریقه دعوت ذکر کی او د بلغ سره د تعلق دی. یهودیان راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته موږ تورات باندې ایمان لرو کنه. الله رب العالمین د آیاتونه راولېږل وایي تر څو پورې چې تاسې د هغې په احکاماتو باندې عمل ونه کوئ په صحیح معنا باندې تاسې په هېڅ دین باندې نه یاستئ. او په تورات او انجیل کې خو الله رب العالمین دا خبرې بیان کړې وي چې اخري نبي به دا صفات وي او په دې باندې ایمان نه وړئ، تابعداري وکړئ. قل ته ورته ووایه یا اهل الکتاب، یې کتاب والاو، لستم علی شیء، نه یی تاسې علی شیء په هیڅ شي په هیڅ دین باندې نه یاستئ، حتی تر دې تقیموا التورات چې عمل وکړئ په تورات. قایم کوي تورات معنا دا چې عمل وکړئ په تورات. والانجیل او انجیل، انجیل قایم کوي په انجیل باندې عمل وکړئ. وما انزل الیکم من ربکم، وما او هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسې ته من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه. وما انزل الیکم من ربکم نه مراد قرآن کریم دی. تر څو مو چې قرآن کریم باندې عمل نه کړی نو تاسې په هیڅ دین باندې نه یاستئ. ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک، د دې په ځای باندې چې تورات او انجیل او قرآن قایم کړي عمل پې باندې وکړي نو دوی هغه ګمراهي نور هم زیاتوله. ځکه چې قرآن به نازل شو نو دوی به د هغې نه انکار وکړلو، د دوی سرکشي به نوره هم زیاته شوه. ولیزیدن او خامخا زیاتوي کثیرا ډېرو لره منهم د دوی نه ما هغه کتاب انزله چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته من ربک د طرفه د رب ستانه طغیانا سرکشي و کفرا او کفرا، دوی کې سرکشي او کفر نور هم زیات شي. فلا تأسن مخه پکېږه علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې، کافر قوم باندې مخه پکېږه. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، دې کریمه کې الله رب العالمین طریقه دعوت ذکر کړي او حاصل دا دی چې ګوره دې دعوت ته اعتبار نشته دی چې څوک ځان ته یهودي وایي، څوک صابئي وایي، څوک نصارا وایي، نه بلکې چا چې ایمان راوړلو عمل صالح وکړلو بس دغه د الله رب العالمین دپاره معیار دی. ان الذین یقینا ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، والذین او ها کسان هادو چې یهودیان دي، والصابئون او صابئین دي. صابئین دا هغه خلک چې د ستورو عبادت یې کولو، مخکې په ما تفصیل شوی و. والنصارا او نصارا دي،
من آمن چا چې ایمان راوړلو بالله په الله والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ آخرت په ورځ باندې ایمان راوړلو وعمل صالحا او عمل یې وکړلو صالحا نیک عمل د شریعت موافق عمل یې وکړلو ولا خوف نه به ویر علیهم په دوی باندې ولا هم او نه به دوی یحزنون غمجن کیږي دوی باندې به نه ویری او نه به غمجن کیږي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا ایت کریمه کې اوس جواب دی او سوال دی یهودو دی هغوی به ویلې موږ خو ایمان راوړی دی که نه اعمال صالحه کوو خپلو اعمالو ته خو هر سړی نیک اعمال وي الله رب العالمین په دوی باندې رد کوي چې نه تاسې ایمان نه دی راوړی بلکې تاسې مخالفت کړی تاسې انبیا وژلي دي د انبیاو تکذیب مو کړی دی تاسې د هغه خپلو وعدو مخالفت کړی هغه وعدې مو ماتې کړي دي لقد اخذنا یقینا اخیستې د مونږ میثاق بني اسرائیل مضبوطه وعده د بني اسرائیلونه وارسلنا او رالیږلي وو مونږ الیهم دوی ته رسولان ډېر رسولان هم ورته رالیږلي وو کلما جاءهم هر کله به چې راغی دوی ته رسول یو رسول به ورته راغی بما په هغه خبرو لا تهوا چې نه به خوښولو انفسهم نفسونو د دوی د خواهش او د دوی د نفسونو سره به برابرې خبرې نه وي فریقا کذبون یو ډله به کذبو دروغجنه کړله و فریقا او بله ډله یقتلون وژله به کومو انبیا علیهم الصلاة وسلام باندې به چې وس رسېدلو نو هغه به یې وژل او چې چا باندې به یې وس ونه رسېدل نو د هغه تکذیب به یې کولو هغې ته به یې د دروغو نسبت کولو وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا آیت کریمه کې اوس علت د مخکې دپاره ذکر کوي او سبب ذکر کوي دوی دا کارونه کول په دې وجه باندې چې دوی به دا ګمان نه کولو چې په موږ باندې به عذاب راشي دوی دا کارونه کول د انبیا علیهم الصلاة وسلام تکذیب او قتل دوی دا ګمان کولو چې په موږ باندې به عذاب نه وي او عذاب به په موږ باندې رانه شي وحسبوا او ګمان وکړلو دوی الله تکونه چې نشته دی په موږ باندې نشته دی فتنه عذاب په موږ باندې نشته او نه به عذاب راکړی شي فعموا نو دوی وړاندې شو وصموا او کاڼه شول وړاندې شول دوی د حق نه ثم تاب الله بیا مهرباني وکړه الله تعالی علیهم په دوی باندې الله به د دې اعمالو سره سره ورته بیا نور پیغمبران راولېږل ثم عموا بیا وړاندې شول وصموا او کاڼه شو کثیر ډېر منهم د دوی نه ډېر خلک به بیا د حق نه وړاندې او کاڼه شول والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بما یعملون بما هغه عملونو لره یعملون چې دوی کوي دوی چې کوم اعمال کوي الله رب العالمین په هغې باندې لیدونکی دی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم د آیت کریمه نه اوس الله رب العالمین رد کوي په نصاراو باندې او اصلا دا هم دوی ته دعوت دی په ژبه د عیسی علیه الصلاة والسلام باندې لقد كفر الذين یقینا کفر کړی دی هغه کسانو قالو چې وایي ان الله یقینا الله تعالی هو المسیح هغه مسیح ابن مریم زوی د مریم دی یعنی الله تعالی وی دا خپل عیسی علیه الصلاة والسلام دی والعیاذ بالله وقال المسیح ویلی مسیح عیسی علیه السلام ویلی دی یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اعبدوا الله بندگی کوي د الله ربی چې رب زما دی وربکم و رب ستاسی دی انه یقینا من یشرک چا چې شرک وکړلو بالله د الله سره فقد حرم الله نو یقینا حرام کړی دی الله تعالی علیه په هغه باندې الجنت جنت الله په جنت بند کړی دی او حرام کړی دی ومأواه او زید د النار اور دی به جهنم ته ځي وما للظالمین او نشته دی ظالمانو لره من انصار هیڅ مددگار ظالمانو لره به څوک مددگار نه وي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه آیت کریمه کې په دوی باندې رد دی چې دوی د تثلیث عقیده لرله الله رب العالمین ته به دریم د دریو نه ویلي چې یو عیسی علیه السلام اله دی بل مریم علیه السلام او بل الله دی وی نعوذ بالله لقد كفر الذين یقینا کفر کړی دی هغه کسانو قالو چې وی ان الله یقینا الله تعالی ثالث ثلاثه دریم د دریو نه دی یو الہ و عیسی علیہ السلام دی بل مریم او بل الله دی وی الله وی دریم د دریو نه دی وما من اله نو نشته دی حقدار د بندګۍ الا مگر اله واحد اله یو الله دغه د حقدار د بندګۍ دی وان لم ينتهوا او کمن نشل دوی عما دا خبرونه یقولون چې دوی وی
لیمسن الذین خامخا وبرسیږي هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی منهم د دوی نه عذاب علیم عذاب دردناک. که دې خبرو نه منع نشو نو دردناک عذاب به دوی ته ورسیږي. افلا یتوبون الی الله ویستغفرونه. د آیت کریمه کې اوس ترغیب توبې ته ورکوي. افلا یتوبون آیا نو دوی توبې نه وباسي الی الله الله ته ویستغفرونه او بخښنه نه غواړي د الله نه. توبې نه مراد په زړه باندې توبه او د استغفار نه مراد په ژبه باندې. الله رب العالمین ته په زړه باندې توبه نه وباسي او د الله رب العالمین نه بخښنه په ژبه باندې نه غواړي. والله غفور الرحیم. والله تعالی بخونکی رحیم رحم کوونکی دی. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. دا هم رد دی په نصاراو باندې او د عیسی علیه السلام نه نفي د الوهیت کوي چې دا اله نه دی او دارنګه مور د عیسی علیه السلام چې هغه مریم علیه السلام وه دا بشر و دا انسانانو. الله د خوا نه عیسی علیه السلام ته پیغمبري ورکړی شوې وه د الله یو رسولو. ما المسیح نه دی مسیح ابن مریم زوی د مریم الا رسول مگر رسول دی قد خلت یقینا تیر شوي دي من قبله مخکې د نار رسولو ډېر رسولان دنه مخکې ډېر پیغمبران او رسولان تیر شوي دي. و امه او مور د صدیقه ډېره رښتینې وه رښتینې زنانه وه. کانا یأکلان الطعام کانا و دواړه یأکلان الطعام چې خوړل یې خوراک طعام به خوړلو خوراک به کولو. انظر وګوره کیف نبینو څرنګه بیانوو مونږ لهم دوی ته الآیات دلیلونه د توحید د توحید دلایل مونږ څنګه بیانوو دوی ته. ثم انظر بیا وګوره انا یؤفکون څرنګه اورېدلی شي دوی د توحید نه څرنګه اوري. مونږ ورته دلایل بیانو خو دوی د الله رب العالمین د توحید نه اوري. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. د آیت کریمه کې الله رب العالمین د دعوت بله طریقه ذکر کوي او مقصد دا دی چې په دې آیت کریمه کې الله رب العالمین د دوی د معبودانو ضعف او کمزوري بیانوي. قل ته ورته ووایه تعبدون آیا بندګي کوئ تاسې من دون الله سوا د الله نه ما د هغه چا لا یملکو چې اختیار نه لري لکم تاسې لره ضرا د ضرر ولا نفعا او نه د فایدې. تاسې لره نه د ضرر او نه د فایدې اختیار لري. والله هو السمیع العلیم. والله والله تعالی هو السمیع هغه اورېدونکی العلیم پوهه ذات دی. قل یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین منع کوي د غلو نه ځکه د غیر الله د معبودانو باره کې داسې عقیده ساتل چې دا د نفع او د ضرر والا دی نو دا په دین کې غلو کول دي. قل ورته ووایه یا اهل الکتاب کتاب والاو ای یهود و نصاراو لا تغلو زیاتی مکوی فی دینکم په دین ستاسې کې غیر الحق ناحقه یا غیر د حق نه. هر یو غلو چې په دین کې کیږي زیاتی په دین کې کیږي بس دا ناحقه دی. ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ اهواء قوم د خواهشاتو د هغه قوم قد ضلوا چې ګمراه شوي دي من قبل مخکې ستاسې نه. هغه قوم چې ستاسې نه مخکې ګمراه شوي د دوی د خواهشاتو تابعداري مکوئ. واضلوا او ګمراه کړي دي کثیرا ډېرو خلکو لره ډېر خلک یې نور هم ګمراه کړي دي. وضلوا او ګمراه شوي دي خپل عن سواء السبیل د برابرې لارې نه د برابرې او د نیغې لارې نه دوی خپل هم ګمراه شوي دي. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. ایت کریمه کې جواب دی وهم کی دی ویل کنه موږ د انبیاء علیهم السلام اولاد یو موږ دا ګناهونه ضرر نشي راکولی. الله رب العالمین په مایرت کی دوی باندې لعنت ویل شوی دی لعنت په ژبه د داود علیه السلام او په ژبه د عیسی علیه السلام باندې دوی باندې لعنت ویل شوی دی. لعن الذین لعنت کړی شوی دی په هغه کسانو باندې کفرو چې کفر یې کړی دی من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه علی لسان داود په ژبه د داود علیه السلام و عیسی ابن مریم او د عیسی زوی د مریم د عیسی علیه السلام او داود علیه السلام په ژبه باندې په دوی باندې لعنت کړی شوی دی. لکه په زبور کې چې په داود علیه السلام نازل شوی او په انجیل کې په دې دواړو کې په کفر کوونکو باندې لعنت ویلی شوی و. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دغه اوس علتونه ذکر کوي ولې ځکه دوی نافرماني نه کولې او د حد نه تجاوز کول.
ذالک دا بما عصوا په دې وجه چې دوی نافرمانی کوله وکانو او دوی یعتدون چې د حد نه تیریدل د حد نه تجاوز کول او د حد نه تیریدل کانو لا یتناهون عن منکر دغه اوس نور علتونه دوی ذکر کی د منکراتونه دوی منع نه کوله کانو ودوی لا یتناهون چې منع به نه کوله عن منکر د بدکار نه فعلوه چې کوه به هغه بدکارونه به چې کول هغې نه به یې منع نه کوله لبئس ما کانو یفعلون لبئس خامخا بد دی ما هغه کار کانو یفعلون چې دوی به کوه دوی به چې کوم کارونه کول دا بد کارونه و ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا آیت کریمو کې الله رب العالمین په دوی باندې رد کړي دوی به ځان ته جنتیان او نیکان خلک ویلي الله رب العالمین په باندې رد کړي چې تاسې د کفارو سره دوستاني کوئ او ځان ته به جنتیان ویوئ او دا هغه د الله د دشمنانو سره تاسې دوستاني کوئ ترا ویني به ته کثیرا منهم ډېر د دوی نه یتولون الذین چې دوستانه کوي د هغه کسانو سره کفرو چې کفر یې کړی لبئس ما قدمت لهم انفسهم لبئس خامخا بد دی ما هغه څه قدمت چې مخکې لېږلي دي لهم دوی لره انفسهم نفسونو د دوی نفسونو چې دوی ته څه شی لېږلی دی هغه ډېر بد اعمال دي ان سخط الله دا چې غضب کړی دی الله تعالی علیهم په دوی باندې وفي العذاب او په عذاب کې به هم خالدون دوی همیشه وي الله په عذاب کې به دوی همیشه وي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولیاء آیت کریمه کې هم په دوی باندې رد کړي که چېرته دوی حقیقي معنا باندې ایمان راوړی په الله او په پیغمبر باندې او په ما انزله باندې نو دوی به کافرو لره دوستان نه وی نیولی ولو كانوا يؤمنون او که چېرته دوی ایمان راوړی وی بالله په الله والنبي او په پیغمبر په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وی وما او په هغه کتاب انزله چې نازل کړی شوی دی الیه هغه ته ما اتخذوهم نو نه به وی نیولي دوی هغوی لره اولیاء دوستان ولكن كثيرا منهم فاسقون ولكن كثيرا لیکن ډېر منهم د دوی نه فاسقون نافرمان دي اکثره خلک په دوی کې نافرمانه دي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا آیت کریمه کې الله رب العالمین د یهودو د نصاراو ترمنځ فرق ذکر کوي چې یهود او عام مشرکان د مسلمانانو سره په دشمنۍ کې ډېر سخت ترین دي هغه خلک چې ځان ته نصارا وایي د دوی په نسبت باندې بیا دشمني کمه ده او د هغه زمانه کې و د نبي صلی الله علیه وسلم اما اوس زمانه کې چې څرنګه د دوی نومونه بدل شوي دي ځان ته نصارا نه وایي ځان ته عیسویان وایي صلیبیان ځان ته وایي او داسې نور نو هماغسې دشمني هم بدله شوې ده هغه نصارا چې نن سبا ځان ته عیسویان او صلیبیان وایي د مسلمانانو باندې د دوی هیڅ ترحم اوس نشته نن سبا لتجدن خامخا وبمومي ته اشد الناس ډېر سخت د خلکو نه عداوتن په دشمنۍ کې للذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان یې راوړی الیهودو یهودیان والذین وا کسان اشرکو چې شرک یې کړی عام امیان مشرکان یهود او عام مشرکان د مسلمانانو سره په دشمنۍ کې دا ډېر سخت دي اوس وخت کې هم تاسې نمونه لیدلی شئ فلسطین کې تاسې وګورئ او دارنګه په نورو ځایونو کې په مسلمانانو باندې کم وحشتونه کوي نه د زنانه نه د ماشوم د یو لحاظ نه ساتي ولتجدن او خامخا وبمومي ته اقربهم ډېر نږدې د دوی نه مودتن په دوستانه کې للذین دا کسانو سره امنو چې ایمان یې راوړی الذین هغه کسان دي قالو چې وایي انا نصارا مونږ نصارا یو معنا دا ده چې په نسبت د یهودو د امیانو مشرکانو باندې د نصاراو دشمنی بیا کمه ده ذالک دا بأن منهم په دې وجه چې بعضې د دوی نه قسیسینا طلبګار د حق دي ورهبانا او ویره کوونکي دي د الله نه بعضې خلک پکې ویریږي وانهم او یقینا دوی لا یستکبرون لوی نه کوي د حق نه د دې نه مراد بعضې نصارا دي چې بعضې نصاراو کې دا صفات موجود او ټولو نصاراو کې دا نه و وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع آیت کریمه کې اوس نور صفات د دوی ذکر کوي وإذا سمعوا او کله چې واوري دوی ما هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی إلى الرسول رسول ته نبی صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی دی ترى ویني به اعینهم سترګې دوی تفیض چې بهیږي من الدمع د اوښکو نه سترګې خو نه بهیږي
دا مبالغه ده، بلکې دا اوښکې بهیږي. د ډېرې مبالغې د وجې نه یې ویلی چې دا سترګې بهیږي. مما عرفو د وجې د هغه نه چې وپېژندلو دوی من الحق حق لره، حق یې وپېژندلو. کله چې صحابه کرام حبشې ته لاړل نو جعفر رضی الله عنه هلته سورې مریم هغوی ته تلاوت کړلو، د حبشې بادشاه او د هغوی مشرانو ته. نو کله چې هغوی قرآن کریم واورېدلو د سترګو نه اوښکې روانې شولې. یقولون وایي دوی ربنا ای رب زمونږ آمنا مونږ ایمان راوړی فاکتبنا نو ولیکې مونږ مع الشاهدین د ګواهي کوونکو نه. مراد تېنه دا امت دی، دې امت سره مونږ ولیکې. وما لنا او څه وجه د مونږ لره لا نؤمنو چې ایمان به نه راوړو بالله په الله، وما او په هغه جاءنا چې راغلی دی مونږ ته من الحق د حق نه، ونطمع او تمه لرو مونږ ان یدخلنا چې داخل به کې مونږ لره ربنا رب زمونږ مع القوم الصالحین د قوم نیکانو سره. قوم الصالحین نه مراد د نبی صلی الله علیه وسلم امت دی چې الله رب العالمین به مونږ د دوی سره راپاڅوي. فاثابهم الله بما قالوا، فاثابهم الله پس بدله ورکړه الله رب العالمین دوی ته بما قالوا په سبب داغه قالو چې دوی ویلې. دوی چې کومه وینا وکړه الله رب العالمین د ده په سبب باندې ورته بدله ورکړه. څه شي بدله ورکړه؟ جنات جنتونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین همیشه به یې فیها په هغې کې. وذلک جزاء المحسنین، وذلک او دا جزاء المحسنین بدله د ښایسته عمل کوونکو ده. دا یوازې په اقرار باندې دوی ته الله رب العالمین بدله ورنه کړه، بلکې مخکې دوی صفات ذکر شو چې طلبګار د حقو دارنګه ویریدونکي و د الله رب العالمین نه ژړاګانې کولې او داسې نور. یوازې اقرار باندې انسان مؤمن نه ګرځېږي، بلکې تر څو پورې چې هغې کې ایمان نه وي، په صحیح معنا او عمل صالح نه وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین تخویف ورکوي هغه کسانو ته چې هغه د دې صفاتو خلاف وي، کافر وي. والذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، وکذبوا دروغجن یې ګڼلي بآیاتنا آیاتونه زمونږ، کفر یې کړی د الله رب العالمین آیاتونه یې دروغجن ګڼلي دي. اولئک دغه کسان اصحاب الجحیم د اور والا دي، دا خلق د جهنم والا او د اور والا دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا